له افغانستان زرګونه کیلومتره لري پلازمینه لندن کې د افغان انګلیس د دویمې جګړې یو په زړه پورې یادګار. Turn right onto Kabul Road. In 400 feet, turn right onto Kandahar Road. د لندن ښار د سویل لویدیځ وانزورد سیمې د دغې ځانګړې برخې په تړاو نوموتې برتانوي ورځپاڼې انډیپنډنټ کې راغلي. دغه سره نږدې پراته واټونه د افغان انګلیس د دویمې جګړې په یاد په افغان نومونو نومول شوي. د افغانانو او برتانوي امپراتورۍ ترمنځ دویمه جګړه په 1888 میلادي کال کې ونښته او تر 1881 میلادي کاله پورې یې دوام وکړ. د دې سیمې په تړاو ثبت شوي رسمي معلومات هم دا وایي چې دا واټونه شاوخوا هماغه وخت جوړ شوي. When we were moving here, my husband had already made an offer on the house, and I came to look at this area, and he said it was in an area called Little India. And then when I came, the names were Kandahar and Kabul and Khyber, and I thought, that's quite interesting. So I looked it up, and I can't exactly remember what it said, but I had to look quite a long time, I think, to find out where it had come from, because it must have been in a kind of the 1880s or time around that sort of time when these streets were built. And so I can't totally remember what I read, to be honest. And also the spelling was interesting because Kabul is spelled differently from the way we would spell it now and that sort of thing. So I knew that there was a connection between this part of London and what is now Afghanistan and خو د سیمې ټولو اوسیدونکو ته د دغو واټونو د نامعمولو نومونو په اړه د معلومات موندلو تلوسه نه ده پیدا شوې. So yeah, I'm aware that there's Kabul Road over there and then Afghan Road, which is kind of like a smaller side street over there. I suppose kind of initial impressions of Afghanistan is what you hear on the news of being quite troublesome and fraught and there being lots of tension and warfare, but then also kind of a more modern, up-to-date view, which is a very diverse and rich and exciting culture as well. د کندهار روډ یوې عمر خوړلې اوسیدونکې چې وایي له شپېتو کلونو راهیسې دلته ژوند کوي او نه یې غوښتل د کمرې پر وړاندې راڅرګنده شي راته یې وویل په ځوانۍ کې یې د سیمې له یوه سپین ږیري اورېدلي وو چې هند سره تړاو لرونکو لوړپوړو چارواکو دې سیمې کې ژوند کاوه او د دغو واټونو نومونه ښایي له هغوی سره یو څه تړاو ولري. دا ځای دلته په لندن کې لیټل انډیا یو وړوکی هندوستان نومیږي چې په سیمه کې د برتانیا د حضور یوه نښه ده. دا نومونه لکه افغان رود، کابل رود، کندهار رود په سیمه کې هم ډیری کسان یا ځینې کسان په ناسمه توګه داسې انګیري چې ګواکې دا د هندوستان سیمې دي او یا هم د هندوستان پورې تړلي ښارونه دي. برتانویانو ته ښایي دا د هغه وخت د تاریخ یو یاد وي چې افغانستان ته یې جګړې لپاره په ښه وښویېده. خو اوس ګڼو پردیسو افغانانو لپاره سکون دا کیدی شي چې د لندن پر واټ واوري د کندهار روډ ته وګرځه. Turn right onto Kandahar Road. یم مبارز BBC لندن.